د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یوه ځانوژونکي برید له امله 27 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي دغه برید په هغو مراسمو کې شوی چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوال مخالفینو څخه د خپل زوی د راخلاصېدو په موخه جوړ کړي وو. نن سهار شاوخوا 10:30 بجې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار د 3 ناحیې اړوند سیمه کې د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې د خوښۍ مراسم جوړ شوي وو. دغه مراسم د هغه د زوی په اړه چې شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو مخالفینو په بند کې وو تازه په تازه راخوشي شوی وو. په همدې موخه د دوی کورنۍ او ځینې خپلوان او دوستان یې راټول شوي ول چې بدبختانه هلته یو ځانمرګی بریدګر ځان یې رسولی او ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته انفجار ورکړی چې په ترڅ کې 14 کسان شهیدان شوي دي او همداراز 14 نور ټپیان شوي دي. ملک عثمان چې د ولایتي شورا وکیل عبیدالله شینواري پلار او د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواري تره دی خپله هم په زخمیانو کې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې د ملکي خلکو په منځ کې دغه ترسره شوي برید کې د دوی ملګري لاس نه لري. تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي له دې پیښې مخکې د ملک عثمان زوی د تحریک طالبانو سره 8 میاشتې بندي و چې شاوخوا 1 اونۍ وړاندې راخلاص شو.